وږمه سبا عامر کورنۍ نوم یې ننداره دی، خو په ادبي دنیا کې د وږمه سبا عامر په نوم پیژندل کیږي. هغه د 1909 کال د اکتوبر په 28مه په کابل کې زیږېدلې. زده کړې یې په کابل او پېښور کې کړې دي. شاعره او لیکواله ده او د معتبرو ادارو سره یې خبریالي هم کړې ده. نوموړې 8 چاپ کتابونه لري چې 15 یې ناولونه، 2 د لنډو کیسو او 1 د شعرونو ټولګه ده. هغه د افغانستان د میرمن ادبي بهیر فعاله غړې ده. نور محمد سعید، لیکوال او خبریال نور محمد سعید د 1990 کال د اپریل په 28مه د پکتیا ولایت په مرکز خرنه کې زیږېدلی دی. نور محمد سعید په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریالۍ وروسته له تېرو نږدې 12 کلونو راهیسې له BBC افغان څانګې سره د خبریال په توګه فعالیت کوي. د دې ترڅنګ د ژباړې، کرهکتنې، لنډو کیسو او یون لیکنې په برخه کې هم فعالیت کوي. کریم حیدري په کال 1352 په کابل کې نړۍ ته راغلی. د کابل حبیبیه لیسه کې یې ښوونځی لوستی او په لندن کې د انګلیسي ادبیاتو او خلاقه لیکنې په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. د کریم حیدري د جهالت پیړۍ ناول د زرینې کړکۍ جایزه وړې ده. د خانواده مریض په نوم لیکنې یې په تاجکستان کې د 2011 کال د تیاتر نړیوال فستیوال کې د افغانستان لپاره جایزه وګټله.